जाना तू गोर कंदा शमी दे जीव वादा दे पोश पकली की संग रौनक जोड़ी मला कमजा दे वादा तर गाळा के दे पोश इंशाल्लाह जर वतरा वादा राताव واده خو د سره زه کوم به یو څو شرطونه باندې قبولني لومبه شرط خو داره چې مال به کول نه وکړنه چې زه چا کارونه نشم کولای دغه نور دې کنه رور مطلب لکه زوبل کارونه کوم کنه بل شرط دا دی مال به ویډز ګاډي اټومیټیک زه شاپینګ په خپل زم بازار ته زبا سره لکه مار شاته ناس کم بل شرط دا دی مال به ځان له کور جوړه جوړ مې کو دله بل شرط دا دی مال به 50 روپے هر میاش راکې د جیب خرچې ده پاره ان شاء الله بیبي نه ولا اخلم ځه اخیری شرط دا دی کنه تا چې کوم خور په کور کې پاتې ده هغه به واده کې ځکه چې زره چا خدمتونه نشم کولای اې دا چل کو کنه دا خرنه شرط راوړم به کو سین شو او کاکه د نال پیاروسی تا تعلیم افته جنې یاد ولا کنه او نو بس زما یو مېرنه خور د پوښ چې هغه دلته کو څنګه دی خو خدا کدی نه خوګه خبره بل نشته خروي کمه خوخي بیا غپ لګوزه ستا مې رنه خور کوم دا خو ستا خپل خور ده نه خپل خور موته نه یادوله نو څوک ته یادوله ته زه دې ولې یاد کړم کما خزه چې ما د مور او پلار او د خويندرونو جدا کی کنه آی خزه ته سلام کوم बाय बाय टाटा गुड बाय गया لالا پیپر څنګه وا را پیپر ډیر د اوس لاړو خبره مړه لالا تا وته کار نه وکړي لکه کار مو ته څنګه کړی وي اوسې چې راته څه خو ولې ټکه پکې نه راغله لکه استاد خو نه استه ترازه استاد سلام علیکم وعلیکم السلام بچے پرچې څنګه ماشاءالله ټوټل خالی دا دې دا مې خپل دریم نمبر زوی دی د ټول نه رور مې دي نه تا چې په کلاس کې مال غرا واسطه په چون کې به نه سره وتا به چې داسې دي چې دی مسلمان به ته چې دا مال غرا نو تا براته په سور جمع کې چې پاسه غوګونو نسه ډونګه شوته کا او چې کبه راواسته ټپا دې ته سوډیم کلورایډ وایي پدې مې پوهه کا یو کس ته تاسو کړو تاسو والد څخه د کم سن پیدا شوه دا دې ماته څه پته لګي ها نو تا تر خپل پلار د پیدایش پته نشته پوه شو او په ما باندې په سور جمع کې غوګونو نسل چې قد اعظم په کوم ورځ پیدا شوی نو ما ته څه پته را ستا مور پیدا کوم دی استادي څنګه ته د ما دې څه پته نه کې لکه پرنسپل دا دې ماته څه پته لګي نو خپل مور د زید د پته نشته او ما ته پته چې علامه اقبال پی ایچ ډی کم ځای نه کړي نو ما ته راغه څه پته را خپه دې باندې پوهه کا سبا مې پیسې پیپر دې مې چې لګونه کې ټیوشن راته وګي زه خو د اردو استاد یم نو په خپل د اردو نه بغیر ټکی نه درځي او زما پلار د شیرانی کې زویر صرف نقل ته پروت دی बाय बाय टाटा Yeah.